چې یوسف علیه السلام په مصر کې د خرڅېدو اعلان وشو نو دنیا منډي تمنډي والے چې د شام نه یو ډېر ښایسته غلام راغلی چا اشرفی وړی او چا پونډونه وړه او چا څه وړه او چا څه یو بوډای ښځه هم په دغه مجلس کې روانه وه چا ورته ووایي چې بوډای ته څه کوې وی داسې مې اورېدلي چې یو ډېر ښایسته غلام خرڅېږي او د هغې خرید لازم وی چې د الله بندي هغه خو ډېر ګران دی او د هغه خرید له خو خلقو د اشرفو بکسونه روان کړي تا سره څه دي وی ما سره خو نور څه نشته خو دا د تارونو یو ماشوړه غوندې ده راسره وی په آرام کښېنه واپس شه او د تارونو په شوړو تا ته څوک غلام نه درکړي هغې ورته وی چې بچیه دا ما ته هم پته ده چې د تارونو په شوړه څوک ما ته هغه غلام نه راکوي خو دې ډله کې دې دپاره روانه یم چې قیامت کې زه هم د یوسف په خریدارانو کې حساب نو زه په دغه نیت د اجتماع ته راځم چې حاجي صاحب مرحوم رحمه الله تعالی و تبارک ما ډېر د نږدې نه لیدلی او ډېر لوی عاشق د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د هغې عشاقو په زمره کې کاش چې دا بنده ناچیزم خدای پاک په قیامت کې حساب ځکه چې مونږ خو ټول عمر څنګه تیریږي هغه تاسو ګورئ یا زمونږ د ملک سال دی او مونږ څه په غضب په دې ملک کې اخته یو نو هغه تاسو ګورئ لګیا یې که نه جي چې شپه او ورځ هم څه مصیبتونو سره سر دی خو دا یو جز کې کله کله شرکت په دې نیت وکړو هغه ورځ یو عامي سړی و خبره یې وکړه خو څه ډېره مزېداره خبره وه ما ته یې ویل چې مولوي صاحب تاسو دا مولیان خو مسلې هم ډېرې کوئ او کیسې میسې ډېرې کوئ خو زما هم یو مسله واوره وی د قیامت په ورځ به په یو سړي حکم وشي چې دا سړی جهنم ته بوځئ نو چې څنګه ورته حکم واورولی شي چې جهنم ته یې بوځئ نو دا سړی به منډه کړي چې منډه کړي نو الله تعالی به وایي را واپسې کړي دا منډه یې ولې وواله چې را واپسې کړي چې منډه ولې وهې ورته به وایي یا الله په دنیا کې مې ستا د حکم یو فرمان بجا نه دی راوړی ټول عمر مې ستا د حکم نافرمانی کړې ده نو د آخري حکم خو دې چې ومنم چې لږ په منډه لاړ نو الله تعالی به وایي چې ځئ جنت ته یې بوځئ تاسو خیال راغی عزیزانو قیامت کے بعد بانا جوڑی گی بانا کا معاملہ پا قیامت کے دا عدل او دا انصاف شورو شوا نو یو کسب جنت تلاڑ نش زکا دا عدل او دا انصاف تقاضا دادا چه تا چه محنت کرے یو مزدور کرش قیامت کے با معاملہ دا رحم او دا کرم کی رحم او کرم دا مانا چی یوانی کی دی کڑی یو پا لس یو پا وسوا یو پا زر یو پا لک یو پا کروڑ تاسو خیال راگئی نو معاملہ دا کرم بای نو علا با مونگ دا جنت تقاضا کو او جنت تبزو او که معاملہ دا عدل شوروشوا نو عزیزانو دا سومره منځونه او نیکۍ چې مونږ کوو په 24 غنټو کې چې دا اوقات را جمع کوي نو چې شپېته اتیا کاله چا عبادت کړی نو د هغې نه 6 میاشتې نه جوړېږي 6 میاشتې نو د 6 میاشتو په محنت به ته جنت غواړې ته خو 6 میاشتې نوکري وکړه حلاله
کتا په د شپږو کټو کوټه جوړ کړم په دې مخ می توکا اسه خو پشپګ میاشته نه پشپګ ورځي کیم بنگلا غسته شي سټوغه کې راغې په پاکستان ټوغه کې ورستریږي د دې بزرګانو د اولیاء د دې نیکانو په دې اقوالم د ایمان مضبوطی د دنیا په تماشا چې څوک نازيږي د دنیا په تماشا چې څوک نازيږي دا خونن یہ تماشا دا سبا ندا لا واحد نظام او واحد بازار دا اولیاء دے چاگیلا خزان نشتا اغیلا زوال نشتا واحد نظام دا اولیاء دا بزرگان رحمان بابا وی چې دا دنیا په احمقانو دا آبادا دانا نکا په دنیا باندې غرض په ساحل کشته د هیچا نه ډوبېږي کڅوک نکا په دریاب باندې غرض دا احمقان الله والا چې دی داغي بازار همیشه ګرځي زما عزیزان قران کریم په ذریعہ د وحی راغله د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وحی په درې قسمه ده یو وحی فطری ده یو وحی ایجادی ده او یو وحی عرفانی ده د وحی درې قسمه بیا وحی په لغت کې القاء السریع ډیر زر القاء کې دل سړیتا دا د وحی لغوي معنی بیا وحی اصطلاحي فطری او ایجادی او عرفانی اوس فطری او ایجادی باندې باس نه کو خبره بیا وګدیږي وحی کی یو قسم وحی عرفانی دی وحی عرفانی دی توای چې الله والو ته وقتن فوقتن پزړه کې القا کی امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه ډېر لوی مفسر دی د قران هغه تقریر کول او په تقریر کې ورته یو سړی را پاسې ورته صاحب خبر واوره د جنت باس کئ زما خپل کور دومره خسته دی چې په سلو جنت وینه ورکو د حورو باس کئ زما خپل خزه داسې ده چې په لکو حورو نه ورکو نه جنت پکار دی او نه حوري پکار دی او نو غلمانان پکار یو ټکه غواړم کدی په وس کی وی خورا سره وعده وکا او کدی په وس کی نه نو پارام کینا جنتونو د پاره ز ایمان نه راو وې څه خبره وې په خدای مینم که خدای را ته ځان خی خو مسلمانېږم کینی والله کې مسلمان اس امام فخر الدین رازی کې سوچ کې چې ہے بار الہ دا شیخ زما په وس کې نه دی چې زو استاد وې مچ د تزانو خا نو امام فخر الدین رازی فرمایي چې ما ته پزړه کې القا وشو القا را ته وشو چې وایا ورتا چې ته مسلمان شې نو خدای به تا ته ځان خی امام فخر الدین رازی ورته وی چې ما ورته وی چې بس ته مسلمان شې خدای به درته ځان خی هغه ورته لیکلی راته منبر د پاسه د امام فخر الدین رازی نه لیکلی واغست
چې لیکلي واغسته چې شپه راله دا سړی مړ شو. امام فخر الدین رازی فرمایي چې خدایا ما ته خو تا په زړه کې القا کړې وه او ما لیکلي ورکه او ستا ورته ځانو نه ښوده، زه خو دې سړي ته بې وعدې شو. ټوله شپه په جړا تېره کړه، د سهار کې وله خوب ورغی. څه ګوري چې یو ښایسته باغ دی او تخت پکې پروت دی او دا سړی پې ناست دی. وایي چې ما ولیدو نو زه سترګې مې ټیټې کړي چې دا خو مغه سړی دی چې ما ورسره واده کړې وه. وی راته وی چې یا شیخ تعال لا تخف، راځه یریږه ما. وی ما ورته ویل چې شرمنده یم درته او واده پوره نه شوه. وی راته وی امام فخر الدینه زما دې د خدای په ذات قسمی چې د کوم شي وعده دې را سره کړې وه په مغه شي خدای خوشحال کړم. دا وحی عرفانی ده چې اولیاء الله ته کی. تاسو خیال راغی عزیزانو، مولانا تنویر رحمت الله علیه ډیر لوی سړی، ډیر لوی سړی. د هندوستان ځمکه به داسې خلق پیدا کوي جر. حضرت تنویر رحمت الله علیه فرمایي چې یو بزرگ له یو سړی راغی، ورته وی چې صاحب دا مې شوق دی چې دا د قبر حال به زه څنګه معلوم کړم. او دا خو اسانه خبره ده، آسان. سورج پس که زه مړ شوم نو قلم او کاغذ ما سره په قبر کې کېده او 3 ورځې پس راشه چې لاندې څه په ما تېري یا به مې درته لیکلي پاس به پراته وي. تاسو خیال راغی؟ هسې وایي اما زمونږ د عمل عجیبه غوندې دی، داسې ځینې بزرګان پکې راپاشي وایي دا تصوف چې دی دا چې دی حجت نه دی او پلانې دا. زه چې تاسو ته کله سختې خبرې کوم زما خلاف هم یهی تاسو، زه په تاسو پوهېږم. خو زه یاد لرئ چې د صوفیاو د نیکانو خواب کې پازان ګڼم. زه نه مې د چانه علم زیات دی، نه نسبی شرافت لرم، نه اقتدار لرم، نه جایگیر لرم، نه دولت لرم، هیڅ نه لرم. یو شی په فخر سره وایم چې چرته مې نیک او بزرگ اورېدلی دي نو ځان مې ور رسولی دی او دعا مې ترې اخیستې ده. د غرغشتو مولانا صاحب هغه انسانو چې چاته په ژوند خدای ویلیو چې نصیر الدینه تمام گناہونه مې درته معاف کړ. غرغشتو مولانا صاحب هغه سړی. اخیری ملاقات لورلم او ورته مې وی چې د مرګ ژوند څه پته نه لګي، دعا راته وکړه. نو دا ګوته یې داسې په توکانو لمده کړه او زما د خوله کې وواله. ما ته ویل ځه په دې خولې نه د خدای ډېر کار واله او ته به پې هر څه وایې او تا ته به څوک څه نه شي ویلی. نو دعاګانې مې د هر چا اخیستي. ځکه وایي بادشاهي د فقیرانو په دعا شي. زه رحمان کله بادشاه کله فقیر، بادشاهي هم د ګدایانو په دعا کې، مقام تم سړی د ګدایانو په دعا رسی. نو زه خپله فقیر یم. دا لږې ډېرې ګډې وډې چې وایم غصه راشي، غصه راشي چې دروغ مه وایي، دین فروش مه جوړېږئ، اسلام فروش مه جوړېږئ، د حلال او د حرام تمیز وکړئ. یو شی ستا مذهب حرام ګڼي هغې ته لاس مه نیسه، هغې ته نږدې مه ورځه. یو سړی چې د اسلام او د دین دشمنی هغې ته 3 تبلیغه اسلام ویلی دي، 3 تبلیغه. من را منکم منکرا فلیغیره بیده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه فذلك اضعف الایمان. بی دینا او گمراه او د خدای نه باغی او سرکش وګوري په لاس یې ونیسه، په لاس یې نشي نیوی، په ژبه ورته ووایه، په ژبه ور سره نشي ویلی
پزړه کې ور سره قطع تعلق کا مخ په کپن کې مګو. زه تاسو ته ایمانی وایم، زه خار کې اوسېږم او خار چې دی هغه توبه مې دي مرتبان دی، هر ګند بلا پکې، خانان پکې دي، نوابان پکې دي. زه نه د چا جنازې کوم، داغه سړی جنازې لازم چې پوه شم چې دا پاک نیک غاټ سنډا مړی ځان نه جاڼه کړ، ځان نه جاڼه الګا پلانې مړ دې، پلانی خان مړ دې، ها دا زید څه او زیات په پلانی خان زما جنازې نه ناراضي کنا. نو چې پلانی خان اور یو بزرگانو بی دینه سړی چې په کوم قبر ولاړی پاغه قبر رحمت نه وری، ٹھیک ده؟ کافر چې په کوم قبر ولاړی پاغه قبر رحمت نه وری. دغه وجه ده چې مسلمان چرته خخیږي التب کوشش کوي چې بی دینه او کافر چرته ولاړ دی، ځکه د مسلمان د دفن په وخت کې پاغه رحمت وری. زه چې مرشم او دغه غټ سری زما په جنازه ولاړی رحمت بم نه راوریږي او چې دوی رانه لاړ شي دوزخ مم ځای دی. ورک شخ خپل کار کا مړی لا به ناراضه مرزا واده لا به ناراضه مرزا مړی ژوندې خو دې ته وایي. نو الحب فی الله والبغض فی الله باندې به عمل رانش. کته وای چې مړی ژوندې د کلی کل ولیدا، نو الحب فی الله والبغض فی الله باندې عمل ونش. مینا بم خدای د پاره کې، مړی بم خدای د پاره کې، ژوندې بم خدای د پاره کې. چاله بزیم د الله د پاره، چاله بنظم د الله د پاره. زما په خبره پوه شو؟ زیبم چاله د الله د پاره. زمون خار کې هغه ورځ یو خان مړو، خیر اوس مونږ په ولاړیو صاحب یو لګیا دی الله لا اله الا هو دا دې سپیک مت ور بچو الحمدلله رب العالمین. څوک چې ګورل ته تبارک الذی شروع کړی دا، څوک چې ګوره قران راغسه الکه څه کوي دا څه کوي تبارک الذی. تاسو د جمعې په شپه تبارک الذی وای، تبارک الذی پیغمبر ویلی دی چې تبارک الذی با هغه سړی په قبر څوکیدار ولاړی چې کم سړی ارش پود کیږي او په خپل اولولي. زما په خبره پوهیږئ؟ په خپل اولولي او بیا ودشي. نو دا سړی چې مرشي تر قیامت پورې به تبارک الذی د په قبر څوکیدار ولاړی چې عذاب راځي نو دی به دفقې لاندې به نه پریږدي. په قبر ورته تبارک الذی وای کنه وای بزرګانو صاحبانو ان تستغفر لهم 70 مره. دا چاته خدای ویلی؟ چاته ویلی؟ جناب رسول الله تا الله فرمایل چې پیغمبرا څوک چې په دنیا کې ستا په مخ کې سر نه ګول نش، چا چې په دنیا کې د خدای او ستا پیغمبري ونه منلا، په خپل ذات مې دې قسم وی کتاویا کرتم د پاره بخنو غواړي نو پرې به نه دما اویا کړ. پایت کرسی لوټه دم کو د مړي سپېګمو ته ور واچو. د یو په قبر ولاړم خلق आवाज وکړو ول ټول وای چې دا خسړ هغه څوک داغه کنزل بچو ستا په ایمان کې داسې نعوذ بالله ستا مذهب داس اسلام چې دی دا ډکوسلی دی، قرآن ناول دی، د پیغمبر حدیث د يهودو ډکوسلی دی. دا الفاظ داغه په قبر आवाज شو ول ټولو وای چې دا ډېر خسړیو. زه پر پاسې د مال خبره واوري خخ شو ویلو مالو سي قبر پرانی زئی کده په سلور بولی نو مان دا ګیره کلک لات په ولاری یو دلان دی په سلور بول
خرته مو وایه چې دا ټول ښه سړی ښه سړی به هغه چاته وایه چې چا د ښه سړیتوب کارونه کوي په ژوند دی الله 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 الله. دا توفیق چې چاله خدای ورکړي. ایو بزرگ خدای ته وی یا الله زماړو چاودو په الله الله ویلو باندې او تا یو ورځ مونږ وی چې زما بنده زدایم نو आवाज ورته وشو چې گفت اللہ ہے تو لبیک ماست گفت اللہ ہے تو لبیک ماست وی نیاز و شور و دردت پیک ماست. او بزرگا دستا اللہ اللہ چی دے دا زما لبیک دے پخپل ذات قسم که زما توفیق نوے نستاجبی با اللہ چنگویلے تچی اللہ لفظ ہوئے نشپاڑ سنی دا ایمان گنا چیز در تحاضر ولاڑ ما چاجبی تا چی دا اللہ ویلو توفیق اللہ ورکی آدھ شپاڑ سنی دا ایمان گنی چی اللہ ما تحاضر دے. نو کم سړی ژوند چې داسې تیری چې په زندګۍ کې د الله ویلو توفیق خدای پاک نه ور کړي او سغم مردار شونو صاحب مونږ وایو چې ټول وایي چې دا ښه سړی او دعا ورته وکړي. تاسو اشنغر کې دعا ورته وکړي چې خدای پاکي بیخ بنیاد وباسي. مونږ څه کار دی مونږ رورا ما ته څوک راشي وي دواره ته کوم لار لنډوه لار لنډوا مونږ ځان باندې لا پوی نه یو چې کوم غړنګ کې به پراتی استاد ته صدواګانی لار لنډوا ماما. د دعا اهلیت ځان کې پیدا کینو الب دعا بل ته دعا کینو اول بدا اللهم اغفر لنا وله اللهم اغفر لنا وله ولجميع المؤمنين والمؤمنات. خدای اول ما وبخي چې توبه خینو اهلیت د دعا خو در کې پیدا شي نو البته بل تستا په حق کې دعا قبليږي کا چې تخپل نه بخله شي نو ته بل توبه خفت را خفت کې کونت بیدار. نو زما عزیزانو بزرگان اولیاء الله ډېر لوی خلق علما دا ډېر لوی خلق پجوان زما د یاد زما سترګو لیدلی ما نه د قبر تپوس وکړو کی د قبر معاملې ما په سترګو لیدلی ما ته خو باسه خوب ګوره ما په سترګو لیدلی په سترګو 300 کاله پس یو بزرگ په قبر کې مالی دلې 300 کاله قبر جوړې ده او لحد سوریش لاندې ور کوشما د شوي کړي خامتا کپنې ده او دمره زلفي دي او سپینه ګیره ده سپین ډېر او تور کم اګل کارانو تموي زما د الله صحبه داسي 19 زلاس وروړما ما ته انکو کې وای چې کده پکړ نه لوي وې دا مړې دی 19 مال کني و مې دی خو مې راټ چوای لاس مې ورنه پدې مخ مې ولا لاس والو زمون مخ څه شه پدې ګیره مې ولا لاس والو تابل ریخم دي پدې وختو مې ولا لاس والو تابل ریخم دي کپن باندې مې ورته لاس والو شوي کړي خامتا تابل اوس چا د دوبي نه راوړې او 315 کاله وشو چې مړ دی او دا ما چې لیدل د دې 20 کاله دا مالی دي امر خلق زیارت کا پس لمرگا چې بازار وی په مزار د درویشانو د جنت د باغ ګلونه بدی هیر شي کدی اولی دو گلزار د درویشان پارچا چې د غضب لنده کی خخه خطا ندرومی گزار د درویشان ورشیال پوره په سوات کې تپوسو کوي پال پورای کې دال پوره حافظ صاحب یو خپل مرید نه خپشو او داسې خپشو چې بالکل بر لمبه کېده
ویل اور وهله سکور شي چې بیرته زرغون نشي په ژوند په اورو لګي دا کرامت تاسو خیال راغی نو زما عزیزانو ما دا سیم لیدلی دي اتلس ورځې پس یو مړی راوویستو مال مکه وی ګوره ویل نه چې راویویستو پاس ورته زه ولاړم چې مې ولیده د دې لیشتې عمره لړمان د لحد نه راووته او 3 انچه ویښته پې ولاړ دا ما لیدو یو یې راوویستو کلي ته یې وړو کلي ته داسې आवाज راووته ده عزیزانو انګریزانو قبر کې دا به کیږي اغي دا هډ فونونه قبر کې کېخو او تارونه بار راوسته چې بار تارونه راوسته هډ فونه غوګونو ته ولګولو مړې خخ کو خلق تلاړ خو چې نه د سوال جواب وخت راغی چا چې هډ فون وخت لګولیو داغي په وخت کې داسې आवाज راغی چې ټول ځای په ځای حالات انګریزانو دا کوشش هم کړ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جسد اطهر د وستو کوشش کړ انګریزان ورتال ته ډیرو نور الدین زنگی کیسه وګوره د علماو نه تاسو کې ورته ډیرو ورسید پاته خانه کې شریف مکه ته پیغمبر په خوب کې ورغه وراشي دا یو دو خبيسان دی وباسي می درنا چاراغه سړی گرفتار کړه پتا خانه کې ورغه قدمین مبارک د رسول الله صف کړه تاسو خیال راغی صرف دومره دا چې یو معاملہ د قال دا او یو معاملہ د حال دا مونږ په حال پویګو په قال لیکن په حال نه پویګو حال د پاره مهنت پکاري کوشش پکاري صاحب حال به اعلی جوړي وای گر تو سنگ خاره مرمر شوی چوب صاحب دل رسی گوهر شوی اهل دل ته نزدیکیږي نو علا به ملغلره کیږي چې اهل دل ته نه نږدې شوی ملغلره کیږي نه دیکھو وګورئ اهل دل بیا د سړی اپریشن کوي مولانا تنویر رحمت الله علیه یو مرید په کوارټ کې ما تقریر کولو د شپې مې حضرت تنویر رحمت الله علیه نوم واغستو سارا غراغه زما خله سب کړه وې تا زما د معشوقې نوم بیګا غسته دي مال قصه صدا ویلز په لاهور کالج کې پرنسپل د مولانا مریدم خط می ورولې غلو چې زه ملاقات ته درځم وراته جواب کو چې آ جاؤ چې ورالم راته وی چې زما عادت داو چې خبرې به مې ډېرې کولې خبرې به مې څه کول چا کې سعادت اوس دلته یو سړی ما تر غاړې وته نو الکه دا سکه خدای باندې سوچ وکاو داسکه داسه ما خیال دی الله تعالی خو به کړی سوچ کوم اوس اولیاء الله کې کمال دای چې کوم قسم کمه سړی کی وینو داغه علاج دغه عادت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سړی براغه جی داسې مسخره ته وخای چې زه په جنت تلاش هغه ته به وکتل حکیم چې دکې دا کمه ده ا کمه به ورته خودو او ورته چې په دې قائم اوس مون سستی بوا د مونږ به ورته زکات سستی بوا زکات به ورته نفل سستی بوا نفل به ورته دغه عادت په حضرت تھانوی کی وې زما عادت داو چې ما خبر ډېرې کو لګیا वे आ गए हो जी साहब वे यहां बैठ जाओ लेकिन बात नहीं करोगे चुप वे कहना लस सूरज तेरे पलसम औरज हजरत सरा जे उसगारो प खानका की वे जरा पासिदम च हजरत अगर इजाजत हो तो मैं यहां बैठ जाऊं मैंने जो तुम्हें कहा था कि बैठ जाओ बात नहीं करोगे निकल जाओ
اور مولانا تھانوی چې او چاته وي چې نکل جواب به ساري دی شي روان وی چې پیزار تر رسیدم راته وی چې جلدی کرو نکل جاؤ خانقاہ سے. دا ایمان بم پیدا کړ. د روزه کې ماته یو خان راغی وی جی روزه راته ډاکټر ویلی چې منی سه مال والی ویل طبیعت می کمزورې کیږي مال پاسا وینا جی مسئلے تپس کو مال پاسا درته طبیعت ته کمزورې بس اوچت پاسه وروه په سبا راغی ما ته وی تا زما ډیره دغه وکړه مال بیا نږدې را نشم مونږ څنګه یو غریب راغی جیرو جماعت کما داسې لړزیږي موزه رجوله دي چل جوړ کړي او غوټ سنداره مولوی صاحب روجم او جستا سرنګم خنه دي ډیر خراب یې بیا به ونی سه خیر ده جمی کی به کتر جمی دا بد زناور مر شو دا مردار شو بیا به څه وہی ہے کوئی تخت کے بنانے میں کوئی تختہ پہ ہے نہلانے میں کہیں زینت میں مست ہے دلہن کہیں میت کا سل رہا ہے کفن کوئی ظالم ہے اور کوئی مظلوم کوئی آقا ہے اور کوئی محکوم. ایمان امتحانی دی وخت غټ او غریب در تراغه دی وخت کې ستاد ایمان امتحان تاسو خیال را سوچ کو دی وخت کې دی ایمان امتحانی. قاضی ابو یوسف تا بادشاہ راغه ورته یا شیخ حلق غرق بادشاہ اوس مونږ له چې بادشاہ او زی اولک چې مال راشي ځکه د اسلام چغې وای کړ دومره دروغجن او بېایمان په دې 10 کاله د پاکستان په تاریخ کې نه لري دومره دروغجن. اسلام زباں پہ دین کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا چھپائے جا رہے ہیں آج کل بت آستینوں میں. کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت بٹھایا کفر کو لا کر نبی کے ہم نشینوں. ابل شپیتاس تقریر واورید اسمبلی میں ولی ماتکا زکا میں ماتکا چی شریعت بل ورتا پروتو نی منظورول معلومی کی دا چی شریعت بل د ایجادو او کنو شریعت بل د چا ایجادو د ایجادو نو چې سیملی دی ماته کا او هغه شریعت بل نو منظور کړي نو خو ملک ټول ستا په لاس کې دی کنه اوس بستا ایمان وګورو چې تی منظوره کنه منظور ما به خبرو پوهیږي خدای خبر کا پوهیږي ماما پتہ نه لګي عزیزان قاضی ابو یوسف تا بادشاہوی حلق تو جامعت فی نہار رمضان دروجی پمیاش کے میں بی بی سر ہم بستری اکڑا غرق شو اگر ورطوی علیکا ان تصوم شہرین متتابعین دو میاشتے بپر لپسی روجینی سے علیک آمنا و صدقنا لارو انور قاضیان ورتوی لا خطیبان ورتوی فقد اخطأت یا شیخ فی هذه المسئلہ خطا نشوی ماما پدے کفارہ کے خود ترتیب دے اول تحریر در رقبے دے بیا 2 میاشتے روجی دی بیا اطعام 60 مسکینہ دے نو تا مریا زادولو نویلو دے منز نہ دے فتوہ ورکا. قاضی ابو یوسف ورتوی چې ما ټیک فتوا ورکا اخو بادشاہ دے زرګونه مریونه ور سره دی که اوس می ورته ویل چې علیک تحریر رقبه مریا آزاد کا
نو په دې ټوله روزه کې یو روزم نه نیواره ورځ به یو مړی آزادولی چې څه خوښه یې وه نه بادشاه له داسې فتوا ورکړه چې د ملا ډوکې مات شي چې دی په اسلام کې بیا داسې ونه کړي مالدار له به داسې فتوا ورکړی مونږ داسې هم کړي دي مالدار ښځې له طلاق ورکړی دی 3 طلاقه 1 2 3 غریب 3 طلاق ورکي بیړه تبا ده حلاله به کوي حلاله پیژنې بل سړی ته به نکاح کیږي او بیا طلاق کوي او لوی لانجه ده مالدار راغې جی کار دې شوی بس ها نه خدای به خیر دا سے دایره چولې وې د دې زینوم دې دارالحرب وای دارالحرب خزه دلته ودرولې ده او هغه ته ویلې دي چې خدای ته کنځلې وکړه آی مرتدا کړی ده چې آی مرتدا کړی ده بیا د کرخې لره رئیس ده نو ملحقه شو په دارالحرب پورې بیا رئیس ده او کلمه په ویلي مسلمانه کړی ده او بیا بیګاله ورته نکاح تړلې او دا د علماو نه تاسو کوي چې کوم سره خزه مرتدا شي ملحق په دارالحرب پورې شي او هغه بیا راشي الته د حلالي ضرورت نه دا هله ورته دلته جوړه کړي دلته مونږه وکیدا یو سړی ما ته راغی وی جی इनको की माता वही चे समझ भी नहीं पाई मनु तिरन्नु 1 2 3 कह देते हैं मलबत्ता था कम खराब सरकारी बुजुर्ग तलाड़ो पदे पे खबर के नन बयान रोगना वर्तवई पराठे गुंदी भी रोगना है जने बोल तस्का करना हाँ नन बयान नहीं चलता रोगना से पदे ओड़ो के वड़ी वागी का ना आ रोगना मंस के अलवा लांदे बांधे सलाम अलैकुम क्या हाल है जी खैरियत है तबीयत ठीक है और खैर है या और जिलाड़ो को बल और बिया रोगना है यार जी गल है हाँ फरमाओ बस समझ नहीं पाई तेरा अन्नू कह देते कि 1 2 3 नोर तत्सोई वही चे गल नु गोल मगोल रखसी है किसी नु कह नहीं किसी नु कह नहीं ते कल तू जरा वत आवी ते हलवा भी जरा ना ले आवी ना बच्चे नु शौक है कल वत आवी सबा ची ब्याह आ गए वर्ता वही ची बेगाल वर्ष खजे तवाया चित्तने मनु कबूल की तो है अब वही ची हाँ न तो वर्ता ची मने भी तनु कबूल की तो है तमा कबूल कड़े और सता कबूल कर वे निकाह बहुशी और बस नोर चाहते हुए गग मकावा वाफ्ता की और जल्लीम दासे जराजा मोंगा मुगल्लज़े हत्ता तन के हज़ाव जन गैरा मसलक हनफी मोंग दननबई परोगनो और दालवाई पदुम रगंदे अलवा बांधे मसलक हनफी और ईमानु न परी तासो ख्याल रहे ओस कुरान उगोरे दा बुजुर्गान कोईगी चे द गरीब ओ द सरमायादार अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अमा दा वली वेले शी वली زکه چې پیغمبر التا زړه کې خیال داو چې دا مالدار خلق راغلي دي ګوره که مسلمانان شي عبد الله ابن ام مکتوم روندو تپوس لراغه نو طبیعت قدرې کې خم تراغه نو عبس و تولا ور ترا ماما پارام کې نه خدای دې رحم کوي او بګورای د قیامت پورځه او بګورای د قیامت پورځه چلو لوی ډلې بد چا جهنم تروانی وی عالم بزرگ
اولیاء الله دا تاسو مخ کې په دې خاور لاندې چې پروت ته زما په کلونو ور سره تعلق او واسطه پاتې شوی دا په کلونو په زندګۍ کې بادشاہانو تم چریټیټه خبره نه وکړي دا زی چې د دې خاورم قدر کوم او دا خاورې په سترګو کې واچوم نو دینه خدوی به ماته بلخ کار نشي د دې لوی وجه داوا چې بادشاہان به هم د گریوان نه نیو او چری ورته ټیټه خبره نه وکړي تاسو خیال راغی دا جرأت بزان کې پیدا کوي افضل الجهاد کلمت حق عند سلطان جائر لوی جهاد داده چې یو جابر او د یو ظالم حکمران په مخ کې یو حق خبره وکړي یو حق ستاسو دوا پکار دا د دې فقیرانو د خاورو د دې ګردې برکت ته چې په سلويخ کال د پاکستان کې ما سلويخ منټم د پاکستان حکومت نه منلې نه منبر منم نه صدر منم نه لال کورتای منم دا کو سړب منبران دې سملو چې وګورئ ورشي څوک بغړي چرای او څوک بناستي هغه ورځ یو ناسو سیګریټ مونږ په پسان پویم نشو بس لړای ملتام 50 لک روپۍ والے وي ستاسو خېټه د چرګانو قبرستانو واخرجت الارض اثقالها قیامت پرز بستا سو خېټي چرګان بار را غورځي हमको तो मुयस्सर नहीं मिट्टी का दिया भी और गर पीर का बिजली और चिरागों से है रोशन ما ته خو د خاور تولی دیونی او ستا په کور کې د جنریټر لګیدلی په ما د لوډ شیډینګي لس غنټې درا باندې بجلی باندې او د خان په کور کې د جنریټر لګیدلی ولې ته د کومې مور زوی ولا چې ټیکا ټیکا د کوم په کوړای دی کېدم او واخې د سپوتا وای که زما لاس کې زور راغو زما لاس کې او په دې پاکستان کې مې 2 کروڑه کې من کړ او د دوی غوخې مې پسپو نه خوړې نو زبر سړی زوی نه سپو ته به غوخې 2 کروڑه به مرداروم اعلی به 8 کروڑه د سړی ځامن کی کینی والله کې د سړی ځامن کوي او به کوي د تناسخ مسله ده صاحبہ د هندوانو مذهب دا دی چې دا روح چې سړی نه وځي نو که خسړی په بل خسړی کې نه وځي او که خراب سړی په سپی کې نه وځي زمونږ روحونه چې وځي صاحب کله په سپی کې نه وځي کله په خر کې نه وځي کله په کچر کې نه کله په خنزیر کې نه وځي په مونږ هغه تندر نازل دا زمونږ د لاس خدایم پرې خیر رسولم پرې خیر خدای او رسول سره د رابطه او تعلق قسم په خدای دې بادشاہان بستا په در کې د خاور غوندې پراتی د خاور بادشاہي څه شي بادشاہان سي خانان او نوابان سي وای د یار در په هزار درمان ورنکمان آشنایی بدی په این و آن ورنکمان کيو ظلم دي زلف پلاس کې وزي یو وخت بدی پدرس جهان ورنکما کيو ظلم لاستا په بوسا برشي دانیامت بد جنت په خوان ورنکما سو نوینم ستاسترګي کا خدای کاندي عزرائیل لبتر هغه ځان ورنکما معشوقی د عاشقانو دین ایمان دی معشوقی د عاشقانو دین ایمان دی زبچال رخپل دین ایمان ورنکما پر رحمان داستا د شوندو جام حرام دی سو د خپل وینو جام تاوان ورنکما د یار در ورشي دا د یار در تپوس حضرت صوبان نو کوي صوبان عاشق دے د جناب محمد رسول اللہ طول اورز جناب رسول اللہ نلید نو پا جڑائے اور استے رکھ
ماخامي چې ولیدنو بیا هم جړل ورته وې صوبان اوس خو دې ولیدم د الله بندنو اوس ولې جاړې ورته وې یا رسول الله په قیامت کې کزه جنت تلاړ ما نو تب چرته په جنت کې په لوی عمر تبو کې ناشته یا رسول الله دا سي جنت بز څه کم چې چرته په کې تا نه وینم جنت خبر استاد لیدو کا قرآن راغ ہے من يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اے پیغمبر صوبان ته وایا چې په دنیا کې د چا سره مینا او په چا ماین یې نو په جنت کې بم د سره وې دا شک زما عزیزان عشق یو درد دے چې د چا پړ کې پیدا شي ورشه ابو هريره نه دا درد تاسو کوي لس ورځې شوي لس ورځې روټای نه وخوړ ابو هريره وګه و یا رسول الله په خدای مې دې قسم وی چې ټوله ورځ مې تمنا دا وی چې سترګو مې ستا چهره انور ته کتلې او پزړه مې ستا حدیث لیکلې کېدلې والله کنه مې د روټای پرواز تا او نه د لوګي او نه د تندې او نه د ناشته او نه د ملاسته شوق مې دا دې چې سترګو مې تا ته کتلې او پزړه مې ستا حدیث لیکلې کېدلې ابو هريره بلال اے بلال سامل کې د خدای بنده چې کله ز جنت تلاړ شم نو استاد پڼو کشار مان مخکم په جنت کې رواني تا شاک مونږ دغه یو سړی روټای به ورته تیار را درې ورځې په روټای بند شو د امتحان د پاره درې ورځې چې بند شو نو لاړو دی یو يهودي په دروازه کې سوال روټای يهودي سلو روټای ورکړي دا غسپه ورپسې غپا د یو روټای ورواچول چې هغه غوړ بل بیا غپیا بل ورواچول چې هغه غوړ بیا غپیا سلو وړ روټای ورواچول بیا سپی غپل ورتل کور دی وران شغه مالک دې درې سلو روټای راکړي وادي وا خوري نو اوس ولې غاته اسپی ورتل کور ستا وران شه چې روټای مالک در کول نو دغه عبادت تی کولو او چې امتحان د پاره در باندې درې ورځې روټای بند شنو رالي د خدای دشمن په کیسه کې سوال وکړو زه د يهودي سپېما کله لوګي مرشم په دې دروازه کې والله کبلې دروازې تلاش نن د سود د زکات پیسې د سود فکس ډیپازټ او سیوینګ اکاؤنټونو چې کومه کټوتی کی 7.5% سود چې کوم لګي اغه نه 2.5% حکومت کټ کی زکات نامه پې کې پیمان وای چې خریله بنارسه ور په سر کې نو خرناوي کیږي غول چې په سوچا پلیټ کې واچ الواتی جوړیږي نو په سود چې د زکات نامه کې دي دا حلاليږي هغه د سود د زکات پیسې نن مونږلا په سیاسي رشوت کې راکړلې کیږي ا د سود د زکات هغه د سود د زکات په پیسو بیا چې دا زکات منبران کم مقرر کړي دوی خدای په تڼا کو سټکوري کا ټولي دوی واله چا غریب لا نه ورنه کړه انا عزیزا والله العظیم ز چې په خبرت پوي او ما دې خپل خدای ته څه ویلي دي نو چې ما خام مې ویلي سهاریا کار کړو چې سهاري ویلي ما خام په سلويخ کال کې مې سر نه دې ټیټ کړې د دې غدارانو او د دې بېمانانو او د دې اسلام د دشمنانو
د قرآن او د حدیث د دشمنانو په چې زما وزالال زب دوی ته سر ټیټ نکم نه به ومنم تر هغې پورې چې تر څو د پاکستان قانون قرآن شوی نه که دا ایمان تاسو کې نه والله که ایمان تیر کړ حاجی محمد امین صاحب دی الله غریق رحمت کی هغه کې لوی درد د شریعت راوستو په ملک کې کنو دا درد بزړه کې پیدا کې چې یا الله ترغب پارام نه کینم چې تر څو پورې مې د پاکستان قانون قرآن کړي ترغب منم نه نن اخبارونه تاسو هر ورځ ګورئ نظام دلته بدل شو دا خلق دی اول به یو ته ټوکرای کېده اوس بل ته ټوکرای وای 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 ګیرو والا ګوره خپه نشئ زما دا ګیره راشي کله کوي نو که بیا ګیره پسې بد ووایم نو بیا نو ګیرې والا وزیر چا سره خبرې کوي بل ورته ولاړ دی هغه هسې د خوله چینګه نیولې خوله بند که خوله دې د مرګ په ناره ټپه شه نو هغه سره خبرې کوي تا خوله چینګه نیولې ده څه چل دی لاس درکې داسې مه لاس لاس درکې السلام علیکم څنګه یې ښه یې جوړې داسې لاس غریب سړی لاس درکې السلام علیکم جوړې طبیعت یې ښه ده معتبر لاته جوړې تکړه یې ښه جوړې مونږ چې مطلب تاسو ښه دا زینم ستړي شي په داسې چې وازم نیولي هغه سره څه دي دا پیسې تې لري که د غلو ډېری دی که نه دی د غلو ډېری نه په پیسو خو څوک نه سړی په دولت څوک نه سړی انسانیت خو په دولت نشي رحمانه که بوت سل ځله د سرو شي انسان نه دی د سرو زرو بوت ته څوک انسان وایي انسانیت په دولت نه دی انسانیت چې دی په انسانیت دا فقیران چې دي سره دولت نه دولت مفتی محمود چې وفات شو دولت ور سره نه زامنو جامع خپلو کې ویش کړي مولانا یوسف بن نوري چې وفات شو جامع تقسیم شي والله کانا ور سره وا اجي صاحب چې وفات شو زامن په پردو خټو کوټو کې ناس انسانیت پکې څومره شان څو مقام څو نو انسانیت په دولت نه دی انسانیت خدای سره په رابطه او په تعلق کې دی خدای او رسول سره دی رابطه او تعلق انسانیت په دی نو زما عزیزانو قرآن او حدیث تراجی شه د نیکانو بزرگانو اولیاء او هم نشینی اختیار کړي دعاګانې ته علي خپل نیکان شه هغه ورځ زموږ جمعه ته تبلیغ والا راغلی هغه اعلان کو چارونو کې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو څو حدیث په بیانې خلکو کېړې واغسته روان زرا پاسه ده مالو درې گئی بند کړي دروازه چې څوک بار پرې نه دي طالب منډه کا دروازه بند ته باندې کو کونټای ته ملاس مالاغه یو قادیانی او د سنی جګړه و چې دا سنی ډیر تنگ کړو کنه نو ټوپای کوز کړو د قادیانی لې په دې پوز یو ډغره ور کړو ول تنه سمېږي الله به ټکریاته ول به ډغره تنه سمې چې دا پوز په ماته کې ویل خو په پړی ول بات نو مال تاسو نه سمېږي الله به ټکریاته کونټای ته ملاس ملکین کې نه دل خبر اوره اعلان شو چې کې نه د پیغمبر حدیث بیانې د مولانا الیاس رحمت الله علیه تبلیغی نصاب کی چې کوم حدیث کی دا بیان او تاسو ته روان شو نو کته وای چې زه وزګار نه نو په قیامت کې به پیغمبر ستا شفاعت ته مزګار نه کته په دنیا کې داغه حدیث اوریدو ته وزګار نه ٹھیک شو اعلان شو چې کینې رونو د یو آیات ترجمه کیږي یو عالم دی بزرگ دی یو آیات ترجمه ووري او ته وې زوزګار نه نو د قیامت په ورځ به الله ستا بخنه ته مزګار نه ما په خبرو پوهیږي